السلام علیکم ناظرین، زه راج محمد او تاسو کوم د حجره شو کې موږ سره نن چې کوم خاص مېلمه دی هغه ملک سخي جان صاحب. ملک سخي جان له سپیشل خبرې اورو د باران په مطابق ډېرو ځایونو کې باران تباهي کړې ده. الله یې له صبر وکړي. امین امین امین. حکومت ته چې کوم دا غټ سرمایه‌دار خلک دي دغه ته خواست کوو ریکویسټ کوو چې وس مطابق منډه وسولی شي، ځکه چې دغه کې داسې خلک شته ملک صاحب چې وس یې نشته مړه پوښتنه غریبان چې هېڅ وس ونه کېدلی تامبالو لره پوښتنه هغې ته وس یې ونه کړسته. خو موږ دا خبره کوو حکومت ته یې هم کوو، عوامو ته یې هم کوو، امپیګانو ته یې هم کوو، مینګانو ته یې هم کوو، حکومت ته یې هم کوو چې دغو خلکو سره مرسته وشي. ډېره وښه وي، ځکه چې داسې وکړه چې غریبان دي په موږه باندې دونه تاوان اوس ورسېږي، د خلکو یوه غوټه تاوان ورسېږي، هسې لږ راشنو ته ورسېږي، نو دغو بې دستي ډېر روان شي، اسمانشیشن شي روان شي، خپله غوټه جوړوي. که چا پیسو وس کېږي پیسې مدد چې ورسره وکړي، که چا انډیواله داسې وي ګوداري تیر وس کېږي یوه به کېږي هم چې ورسره ویږي. بلکل. بل وخت ما په فیسبوک کې یوه ویډیو کتله دارنګې یو تن شوده راوړي کور والا شوده پې خرڅوي، نو یوه ورځ ورته وایي چې بس حساب والا شوده ما راوړه. هغه ورته وایي چې څه لا شوده نه راوړم، بس دا پیسې واخله نور ما وړه څه لا. یو ورته وایي چې موږ اصل چې کوم کور کې یوه کمره وه توږېدلې ده، او موږ له دارنګې ګاونډي راغلی و شپې ورته وایي چې بچي بچي راوباسه او موږ ته بیټک خالي کړه. هلته یې احساس نه چې بله کوټه باندې راکړلي تاسو بچي قیمتي یو. نو موږ ته ځکه شوده ما راوړه ځکه چې موږ هلته یو هغه له چای به کوي ټیکا هم لګوي له سره خو کې دارنګې ډېر ښه میسج موږ داسې خلکو سرمایه‌دار خلکو ته خواست کوو چې چا سره کوارټر یې خالي وي، له کمرات به یې خالي وي، چې غریب سړي ته یې حواله کړي چې کمرې چا توږېدلې وي لا توږېدو والی وي چې بچ شي. آیا که ورور وي که ترز وي که تربور وي که عزیز وي که علاقه که ګاونډي وي چې تو سره څوک وي پوهېږي چې دغه دستي کوټه کور دستي غورځېدلی نو دا انډیواله داسې وي چې پرده ګاونډي وي که ورور وي که ترز وي چې دا به ځای کړي دستي، هغې نه پاس بیا سره مرسته وکړی شي علاقې والا د کلي والا د محلې والا خلک چې څومره وي چې دغه ضرورت به پوره شي. بلکل. نو دا پکار دی موږ سره هغه خبره چې په غټه کې وکړو دا واقعو کې راځي چې یو مسلمان بل مسلمان غازه کوي دا سره وروڼه وي. بلکل بلکل. ورور دی چې مسلمان یې ورور ته وکړو نو بیا باندې حقونه شول. ته څه وي مسلمان به داسې حق کړو بیا ګاونډي خو دومره حق ته چې حضور صلی الله جزا وډار شم چې اصله ګواهي د کوم ګاونډي همسایه په میراث کې څه شریک نشي. دا خبره دومره واه او هغه پې راغلی واه رانه شي چې ونوي چې بس نیمه ته یو نیم دی. بلکل. نو دا به کار ده اوس خو دو غمځپلي شوي دي چې کوټه ورځي چرګیو مو خو چې بیا پوس که تو وزي غوغان یې کې ډېر اته دی غریبانو بیا داسې چې توی نه راغلي ګوره ګیرې یوړې پټي یوړل نه نور کوټې خواصم څه واغله کلي خلکو یو غړ کلي وغورځول بیا لنډې لنډې چولې وي دوه بوټه درې بوټه لار پرېږي وي او کار دی چې موږ غټې غټې لارې پرېږو که نه نو دوه بوټه درې بوټه چې وکړسې تقریبا دوه درې بوټه یې چې وکړسې د اوبه به یو بل دیوال باندې اوبه هم داسې داسې اوبه وي نو بیا کې خلک داسې ځای ته راځي مهرباني وکړي چې لیول کې هم داسې یو لښتی جوړ کړي او سارک پرې منځ کې یو غټ لښتی وي چې اوبه پرې وځي. لکه میل صاحب موږ کې له اتفاقي راغلی او له اتفاقي لکه ښه پوهېږو چې سړی په حق دی خو موږ ورسره ضد ونیسي ضد ورسره ونیسو پوه شوې هغه اسلام او چې کوم اسلام حکمونه دي هغه شاته لګو او عزت پرې رامخکې کړو چې ظالم زندګي تباه کړو هغه کلي والا زندګي هم تباه کړو چې چا سره سیسټم سټارټ کړو. مړه خو ورته وي چې انډیواله داسې یو خو ورسېړ شوي بل چې غریب وي مالداره پرې راپورته شو د غریب وهي ظلم او زیاتی روان دی او دا وي چې ده والا شم نه ماشي داسې زیاتی شو که په خپله خبره باندې هر سړی یخ کېدو که نه صبر کولو نو هېڅ کمایم نشته دغ شي. او موږ دغه خبره تاسو ټولو ته کوو او موږ ته کوو چې یو بل سره ډېر خیال ساتو فکر کوو محله کې وي په کلي کې وي شل خبرې انسان دی داسې دی چې والله که یو وخت هم پوره کېږي چا څه کوم ضرورت وي د وخت سره لږ لږ بیا سره یو بل سره وشتوو دا ضرورتونه سره پوره کوو دا لږه دنیا او پاتې دنیا چې وګورسې داسې داسې شاهي خلک خاندان بادشاهان شاهګان غریبان ملنګان فقیران دا ټولې دنیا نه تلي موږ ټول څو موږ ټول روان یو مهرباني وکړو تاسو فکر او سوچ وکړو موږ تاسو په انتظار یو تاسو موږ ته ښه کمنټونه راولګو خبرې راته ولګو موږ کم به موږ کمای وي فشی وي هغه تاسو وګوره موږ تاسو ته یو اینې په شکل ته ناست یو تاسو موږ ته کتل کوو موږ په دې پروګرام کې یو داسې شی چې موږ نه پاتې تاسو سوچ فکر کوي تاسو موږ ته ویلی شو چې دغه علم اضافه شي موږ هم شي تاسو
دا خبره ورسېږي او خلکو خیر مې پېښ شي. بالکل مالک صاحب چې کومې خبرې وکړې ډېرې کتاب خبرې وکړې کرښې منځ خبرې وکړې په دا باندې موږ له عمل کول پکار دي. بلې ګاونډي چې څومره غټ حقوق یې خیلي دي که نه نو مړه بس هم نشو ویلی ته هم وویل که نه چې میراث کې مې څه شریکی شي. بالکل بالکل دومره حقوق یې خیلي چې میراث کې مې تو شریکی شي. خو بل اوس داسې چې تازه مسله ده او باران مسله ده بیا چې ویلي چې زیارت نه پس بیا چاړې ماړي الله خیر کې واچوي الله صبر ورکړي. او قدیر چې او قدیر خبره ورسله قدیره قدیره اجرا کې چې تنوي که نه مونږ والا چې بالکل داسې وي چې داسري یو لکه په کلي کې نه په کلي کې په کلي کې چې مور او پلار نه وي په اجرا کې ته نه وي هیڅ هم نه کټونه ورسره لکه څنګه کور مور او پلار نه بغیر نه ممکن نه وي داسې اجرا د قدیر نه ممکن او ځکه چې قدیر څه الحمدلله فکر دی کشر دی په دماغ یې په اجرا کې جوړ شوي دي. کشر دی خو په اجرا کې مشر دی دا اختیار سره دی که حیدر او رهبر او شهزاده نه پروا نه کېږي خو چې قدیر نه موږ ته ډېر غټ نقصانات دا د ماوي قدیر مثال داسې دی لکه وړوکی کشر دی خو لکه مالګې چې هر ځمه دیګ ګوره وریجو دیګ غاړ دی خو چې مالګې نه څوک نه خوري. او بلې چې چیرې مثال شربت شار څومره وکړم چې چیرې پکې نه وي هیڅ هم نه بس قدیر کې ډېر خوبې دي او ډېر صحیح نه کې خو موږ برخه پوهې چې شهزاده څرنګه وخت وجه څرنګه راسي الله د هدایت وکړي. ښه پروګرام ته پهلا کامل راغلو رحمان شیر سات صاحب چې موږ خب واچینګ والا موږ اجرا کسي خبر ده ډېر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو به فلنا آباد وسه ډېر مهرباني خوشحال شي. موږ پروګرام دمر خپل نه لګا تاسو تر کو قتل دمر خپل دا کمال پتا کې دی کمال پتا کې خو بس سات صاحب ډېر لري غلي قدیر لاس پاګه کا مې باندې خلا خو بس فاصله دا باندې غټ ده بس نو خبر هم دغه څه کوله چې الله تاسو ټول آباد او خوشحال کی او دې مونږ ورا دا کوشش دی چې مونږ هم د خیر خبره تاسو ته خیر خبره وکړو تاسو څه دغه وکړو مشر اصل خوي بالکل مشر معنا ګورا ډېر خلک پیږي نه چې مشر ویل شي ته شي تا مشر ویل شي ما شر چې ما کوا شر بالکل دا دې پیدا ځکه مورد دا مشر ګورا لقب دې ک شر کوا شر مشر یا وری بالکل نو د کشر دا چې شر کوي خو مایې کوي بیا تاسو کو شر دا مو سوال کوم چې مایې کوي معنا څه مزو خو مشر ویل شي چې ما کوا شر مشر ما کوا شر ما شر ینه ما بس کاول خو کې نشته کنه خو کار ما شر چې شر ما ما شر معنی چې په ما ما راوځه باندې ما کې کنه میاشتې په ما دو ما ویل شي بوردو کې میاشتې تا او په ما سي په پښتو کې هغه ته ویل شي یخنه تا موږ سپلر باندې موبایل راغلو موبایل لیکلي دا څه پروګرام دی موبایل صاحب دا موږ وجرا پروګرام دی چې راځو پکې ټاپکونه وي خوندور لطیفې وي پکې خوندور غزلې پکې خوندور متلونه پکې ملک صاحب ډېر ښې متلې کوي تم ته یو سوال راغلی چې ملک صاحب له څه مسله وي چې جرګه برګه کې خطا وي نو دی له په کامنټس په ذریعه ورولی شي ان شاء الله موږ نه چې څه وس کېږي تاسو رویه کوو او رحمان شیر سات لیکلي چې الله مو ژوندي لره امین تاسو سره مننه خوشحال شي نو د موږ خو خبرې داسې دي چې بس ته وخت ډېر یو داسې تېر شوی وخت دی چې هغو واقع وي خبرې وي مشران وي داسې علاقې هغه وي کیسه وي واقعیت تېره شوي وي دغې نه اوس تاسو له مونږ غیر کولی شو تاسو ویلی شو چې یاره د پلانکی شی څنګه و د ډینګی شی څنګه و لکه اوس مونږ ته خو نشل دی په خپل ځای کې نه وي په خپل ځای کې وي چې هغه د خپل کور پیغله پیسړ وي که نه اوس یې مونږ یو بابا خبر دی تاریخي ځای دی بالکل خو بهر خلکو ته مونږ ته هېڅ شی هم دی ته پهلی کیلو که چې شپه پر 9 بجې کفایت نه تلم لاهور والا ولاړو بیا ماته ویډیو مکړله یو ډېر زیات خفه شو ده په تاریخي څه په تیاره کې څه راساتله یو حکومت نه پکار چې د بلپونه ولګوي ځکه چې ډېر خلک پېښور راشي شپې له وخت راورسېږي اوږده کوي چې هر څه به خبره وکړو نو چې شپې راشي شپې هغه ماحول نه وي تیاره کې وي یوه طرف ورته موبایل نیولی و ټارچ ورته بل کړی و او بل تصویرونه ناوخته کو که نه مونږ یې ته ویل نه چې اوس بس مینهوال ویلې اوس مې ته ویل بیا مې غړبوله
قدیر ته وکړه کبر وکړه قدیر داسې په اجرا کې آی لکه په غاړ دی کې مالګه چې مالګه به وشي کې نه وي قدیر نو په ورشو څه کوي درې وړه څه پکې شهزاده لاغلو ته پاره کې موږ شی وایو چې موږ اجرا لراشي شهزاده چې موږ اجرا لراشي شهزاده نو موږ ته هر څو ښکاری بیا شو ده ډېر ښه مطلب دا چې تا ته موږ ټیم خیال و چې په پجري تا ته موږ پجري باندې ټیم خیال و ته مړه په شپېګلي به راغلی مړه سرک صاحب موږ څه کار ده خو ګاډی تا ته د ځای خالي کړی دا خبره تا راسه پروفیسر صاحب هم لاړو لاس وي پروګرام لا وخت شو منظور صاحب راغلی و لاړو دلته لاس و تاسو لا وخت کړو مړه زه پیپاره سم کوله لاړو و سبا واده شوه ناظر سبا موږ سره پروفیسر ډاکټر منظور صاحب راشي دلته وکیلی په پنځلمه بجې تاسو ته خوندور معلومات کولی شو هغه ژوند باره کې هغه شعر شاعري باره کې هغه چې کوم کامیابه زندګي ده چې نن سبا ماشاءالله 21 ګریډ لا رسېدلی هغه باره کې ته پوښتنه کولی شو کوم چې طالب یافته ویل کې یو د ایجوکیشن باره کې پوښتنه کولی شي تاسو ته مختلف یارې ښیي پوه شو کامنټس په ذریعه نو سبا پروګرام یې نه مس کوو ځکه چې ډاکټر منظور یې موږ پښتنو ستوری په دومره کم ایج کې 21 ګریډ لا رسېدلی چې ناممکنه خبره جامې پاره ما ول الله که به مې کړی فخر جمرود نو الله که پرې صحیح فټ کېږي ها افضل خان ته موږ ویلکم یو السلام علیکم څنګه یو افضل خان طرفه سلامونه قبول کو او د فاروق خان د طرفه الله هم خلا ساته افضل تا سلام موږ ته ورسېدو فاروق سلام موږ ته ورسېدو سلام علیکم سلام ها مبین افریدي لیکلي مالک صاحب ته ووایه چې فرست سلامونه سلام نه بعد زه به څنګه مالک سم ټول جمرود دا خو آسان چل دی دا یو سړی چې و که نه دا چې ته داسې وکړې چې داسې خلک راغونډ کړې زبردست خلک و دغو ته یو مضبوط خیریات وکړي او اعلان وکړي چې څومره مضبوط وي نو بچې شاجینه مضبوط وي دا چې اوس چې زه ټول دی نه کوزه دا چې اوس چې زه غول جمرود مالک شم غول جمرود له مالک کوي نه کنه خو شاجینه چې مضبوط وي کنه یې کنه ځکه چې شاجین خو چې ډېر وکړ کاوی نه کړ ډېر خیریاتونه یې وکړ خو چې هغه نه تېز نه شي داسې خو نه کېږي دا کېږي الیکشن تر روان الیکشن ته ودرېږه انشاءالله دا تا ته وي چې تا نه مخکې شي مشوره د وخت جلسه معلوم شي مخکې شي دا ټول تا نه ښیي ما جمرود خیله ټول جمرود یې خیله ما طرفه خو اوس یم مشر بالکل ما خو طرفه دی ما څه ملون شي وطن چې لالمیر مسج کړی خو لالمیر په مسج موږ نه پوهېږو چې څه لیکلي السلام علیکم بات خو به تیوان نه کړي د لالبا ځان ته تبره قابل شهزاده ته انګلیش ویل کړو شهزاده غریب ونه پیږي کای چې دا خطا لیبه کړه لیکي سری نه لگا دا اردو کې لگا ته پويږي نه دا پويږي نه لالمیرا ها رحمان شاه صاد لیکلي چې مګرو یو سوال دی چې سر یې انسان دی او تلای زناور بلکې کامل سي جواب راغی دا خو تاسو به جواب غوړګو خو موږ هم جواب راکا پهله یو جواب درکړه به چې ګوره سر یې غوړی دی او منځ یې سړی دی په کونه وبسخي بالکل و ته ولم دغه شی دی چې ما ته وویل غنم دی ته ولا ما ولا ته وښیه اوس سر یې غوړی دی او منځ یې سړی دی په کونه وبسخي دا جواب راکا او ته جواب دی غنم خراب خبره نه خراب څه دی دو ویل چې سر یې سړی دی او نور یې غوړی دی نو دا غنم ځکه چې بمبل دی سړی دی کنه انسان دی کنه بمبل چې دی انسان دی او دا بوش ته جوړ شي که مخکې موږ ګډې کولې بیا ته بوش جوړېږي نو دغه هم کېږي دا دی خو ما له سوال جواب راکړي چې سر یې څه غوایي دی منځ یې سړی دی او په کونه وبسخي دا جواب موږ له کامنټس په ذریعه تر هغه تاسو مې پروګرام کفایت هم کسي کفایت هم خاص کو چې ملک صاحب له جواب ورکړه راځو کا رسول الله بادشاہ خیل لیکلی چې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ بیا کفایت هم لیکلی خراسان فیش نه چې السلام علیکم وعلیکم السلام خراسان فیش والا تا لا کامیاب خوشحال کی مبین افریدي ته ډېر زیات خوشحال کړیو به چې مې کې ډېر خلکو سره مرسته کړې منډه والی دوا کو
دا اوس واوس لا لا واسل کې چې ته په وړي کې مونږ خوشحال کې آیس کریم ولګوي ای دغه فوجي می کې واځه پر شای مالک صاحب موبایل افریدي لیکلي چې ها ګډ مالک صاحب مشوره ته خوښ شوه ملکی ولا نو ګډ نه موږ راوړل ان شاء الله بس تا درابم خوشی ته خوشالي مو خوشالي اما ملکی کلاږي کی شاته سبو یا والا بادشاہ خیل لیکلي جواب جوار دی او رحمان شید لیکلي چې معلم مالک صاحب جواب دی راکړو چې کوم یو سوال یې کړو بس الله تم خوشال کی تم منم جواب راکړو ډیر میرا باندې مالک صاحب مې خبر لا څه ته خولې باندې جوړې لګولې د څه مطلب ده نو همدا خبره هم کوله سره مو همدغه نه هم لګولې چې څوک دی ته مخ کسي او کنه زړې خزي وي ته وي نه زړې خزي وي ته وي چې مور یې رنگ کسي او خزه یې څنګه کسي بالکل مور یې بچي سرنګ کسي چې غریب او ډېری سخته کړی او کاسانه کړی او خزه څه وي چې مړ یې سره راخسته په تخر کې نو دا خبره وکړه دا شای دی خو نن سبا قادر غوندې ویل کې پنه پیږي دا خو ماشومان دي دغه ته ویل شي تیرا جوړي ها په دا کې کومولونه دای چې غوښونه پاکي بالکل وګونو ته دوی و چې دا شروع کا وګونو سیستم دې ټیکای چې دوی بیا چاوي ډاکټر دې چې چنګو خراب واګه هغه لګیلی وی هغه غواړي او بیا د ختم شي بیا نه بړشي پاتو څه کوي و دا بیر راکاګه وخکوي استعمالوي دوه بخپړ او رنګ خواندې بدل شي بس خيري دي شي لړېګا نو دا دغه پاره او دویم نقصان هم نشته او دویم شي دا چې دا مایدره چې کم نه چا تیزابیت وي چا پړسوبي او چا غوي نو دا استعمالوي دا وصل جواب راولغلو چې غنم دي اوس لبي خو چې وصل بخپل لیکل کوم بچي دي کله وصل خو به دا موږ جواب جوار دی غنم وصل خو به ته او نه موږ جواب نه صحیح وازن ته وصل چې کتابونه هم نه ملاوي دې وصل بس سبق ویل پیله راځه به وداو چې ایک تا بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی بس دلان وصل ده بل خو نشته نو یو له اردو چې تاسو دا ومره وسیزدا ما ته خیال اکثر کې دا او ته خیر تم بد کړی تا ته اردو خو اکثر کې تریاتر موبایل راوتی ول ته پکې لمه پکې واچاله کنه راغلو ما لمه واسطه ته پکې خپل لمه واچوله بڑا هغه هغه چې کوم आवाज راغله بوګل شو یو واو یې نو شو لیکلای چې نامه یې لیکلای په لازم کې پکاته یې لیکل دی پچا وصل وصل کنه اوس یې کومه غریب ویل چې پیج دې مې کړی اوس ما غلې ول کې بس ټیک نه کنه سره یې سره او داسې یې کړو داسې یې کړو بس ټیک نه ډول بس سبا کې نشو ول اوس کاروبار کې تجارت کې شو ورځي کاروبار یې دا بچی راوړي اوس ته باز کوي چې نه ګوره اے کنه بس نو چای اوس بس څه کا وادي مالک صاحب چای خوي یاره کدینا بس لاچې کې دمه عزت کړه او چې ګوره موږ مې دې خله خوان دې په بالکل راځه سایګه برابر کړه خوراکم کړه خډه برسلیا یو څو ورځې واچول دا څه واجنه لاچې واجنه او ولې چې بسکټ رحمان شیر صاحب ویلي چې جولې د غنمو سکول په وخت کې به هم ټوپې لګولې جوړې خې چې موږ به سکول کې لګولې کنه خوشحال شي کنه دا زړه زړه څنګه بدلونه پته لګي چې رحمان شیر دا چې دام ډېر زړه دی عمر نه چې رحمان شیر خو چې څه وخت ها لګا ته غوندې واصل لیکلي چې هغه وخت تیر شو په مونږ خو نه تیر پتاوي تیر وي پتا تیر شو موږ هیر شو چې پتا شو تیر دا ورځي څنګه ماړه چې تیر شه پښمنه تیر شه به هره کارو تل کې چې پښمارا وصله پنځه یارا نو واسطه یې کو واصل کاروبار دې بس راځي سبا کې ورول ژوند روان کو دا اوس پړلو اوس ګاته دا شاګرد وای ګاته دا شاګرد بیا څویلې بیا ویلې وای صح زړو نخ کې مداسي وي او دا چې تاسو مو دلته ځای چې تاسو راکاراسي اوس لکه په بازار کې یو څو تل چې کوم مالدار خلک دی پاکي وصل نه ممرا شي ایسا 40 کې دی 40 کې نو موږ په خوشاله کو یار دوست نه الله ولا نور تر کې ورکی واصل دی غورا وسه لري څه دی وختي بادام تخم واستو ما دا چې مې بادام تخم واستو بل هغه تخم واستو مانو ولا او بل کېلې بوټي واستو کنه پورا ټولې فروټ راغون کړو لا ول زکه خوره څه شو ولا چو لا تاسو شي خو ما وسه بل شي تخم دی کورته ایمي خلو او مالګي ما دا غشاوي تر معمول ډېر عجیب شکل راغسته وو پټې په پیډه ټاګه کړی ما چې دا څنګه شاله ها نه کنه یا تاسو کې شنو شي بارونه تاسو راځي تیزی بادشاہ خیل لیکلي تل دی آباد د ملګرو مجلسونه ډیره مهرباني
صحیح کنه ها واصل لیکلي تا سره کوم تورې خولې والا ناست دی هغه زه ډېر ښه پېژنم بس گزاره وکړه پرده پې راوله ته هم راوسته په دم راواله په ګام نه او به د خولم سره ویدو هغه د غلط خبرې وکړي خاطه پاته او نور ښه پېږي مالک صاحب موږ خو سره پېژنو مالک صاحب دانش صاحب راغلو ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم ټول ته السلام. ډېر ډېر سلامونه وعلیکم سلام دانش صاحب ښه یو جوړ جوړ یې یارم چې ټول به روغ جوړو بازار کې مې ولید ټول روډ دې بلاک کړی و مړه روډ په منځ کې ویډس ګاډي ودرولې وې اینې مالک صاحب ډېره مهرباني ډاکټر منظور ګاډی ور عمل کړم چې تعالی زیر خېجم یا بس راوخېجه زه په منډه کې په ټینګړو پیاز شیله مې راغونډول او چې مباشر یې سي کوله نو بالکل هغه ډاکټر صاحب یاره بد کړی و موږ به زور نشته چې باندې کو یاره بچایو باندې هم خاتم داشته دادا دومره خوند دی دومره برکات دی کنه چې وا بیا له هغه ګنټه کې خاتم کې ځکه چې خوند نشته نو بس دا سړی مالا غلي ماشید لیکلي چې مړه لا پیک د سوکالو یم نه نه بس ټیک و ته پیک د سوکالو یم دا 18 کالو یو سر دا زه د سپیو شوم دا سپیو شوم ماشوم دی دا څه خلک سره ناست دی دوی ښځې سره ناست دی چې خوري عمر څومره یې شهره زه شپاړس اووه میلیون یو وه هغې بلې ته چې ته شپاړس زه یې څوارلس ویم او په دا باز کې سره اړه مې وه پاسه مخه یوه بله په بوټي کې ناسته وه په توتان موتان یې خواړه چې روټۍ پکې چې زه اوس دستي وشوم هغه مې ته وویل ویلې سرونه سپین وو چا څوارلس ویل او چا شپاړس ویل بچه ښه عمر دی زیات دی بس ټیک دی چې څومره ډېر عمر دی وي ګوره ما خو غوره ده چې اوس اتیا وایي زه لا وجه څه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې خو نسکیر و که نه هغې ته خو نسکیر یو هغه زمانې ده که نه نو وایي چې یو مخکې یو بزرګ سړی و بس مسلې یو کوو دا نشته په جومات کې هم خلک کوي نو وایي چې یو طلب دی زنانه دی یو طلب وکړو هغې انکار وکړو رجماسې بالکل نو چې ویې کړو ښه په جوش و خروش کې و خو دا شی نه کول نو بیا چې شپېته اویا کاله تېر شول عزیزانو ناستو ویې چې ارمان دی چې هغه خبره مې کړې وای بیا یې توبه وکړه چې دا څنګه زړه مې راغی بیا یو بل عالم نه پوښتنه وکړه چې داسې کار وشو ویې چې ته هلته کومه وې که نه چې تا انکار کولو نو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانې ته نسکیر وې اوس دې ډېر لرې شوې ځکه یې وویل چې بیا مې توبه وکړې وای چې څومره عمر چې ډېر وي دومره هغې زمانې ته نسکیر وي یو سړی وي چې زه ښه دېرش وي او دی وي چې زه شلو یم ځان په خپله وروستو کوي زه خو د اتیا یو د سلو دا وایي لږ سیسټم ته نسکیر وایي دا خبره هم لږ ولرو خو چې چا څومره عمر وي پکار دی چې وخیلی شي خوال نیم څه کم زیات نه وي په یې موږ هم نه نسو هغه لیکلي سجوده ډېره کادیره خوله یې موږ ونیواسه کوه مړه واصل کا څه هغه میسج ډیریز کو واصل وخت میسج کړو چې راځو ته یا چې په 6 بجې بر باندې لران کې ټیکا نه خړل 6 بجې نه واصل 3 بجې وای سبې 3 بجې په هوټل کې څه نو ما ته وای او پروټي موږ په خېګلې موږ خړل وخت نواب موږ داسې پرې خړل 3 بجې خو لران کا غلا ما بوتل وی تاسو دې دلې وو ډېر ښه مړه تاسو غړې کاوه مړه یې سره ما ته چې صفر بالو به بس ډېر زیات تر باندې چې هغه په کې ویل بدر جمال هغه بدر جمال ویل ما هغه ویل ما په ځل کې هغه خاطر دا وسم باقي سو کې وسیږي تاسو پرېل دا یو څه صفر بالو کې د ځخه یم په سپیشل ډول جیبونی وو به خجاول وو ته به خیر ولته ورته وو 2007 خبره لو خبر شل کاله مخکې خو ورکه وو ها تاسو ټول ورکی وو شهزادان تنه ملګری په توګه کې چې شهزادان څه وایي غلې کلی نه ده چې جوړه کړه نه کړه دې زه کوم چې موبایل تر وړه وکړې غته دا دانش لیکلي چې کاوله اسم دانش کاوله تر دې چې کله ساده ته پر کدیر اوس کې هغه بس انسان څه شي لکه بني ادم کړه چې ها بوکیس ورغلو ډېر وخت پاسې دوبه نه سلام وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بوکیس ور هغه شپږ ورځې ولسه ټول کار به روزي دی ولو ثواب ده تعالی بالکل شوري کور کې گزارانه شوري کړي خو موږ له کمزور یو دا غاټي تاله روزا کې خبرې نه سي خدا غال مخال د نور ابن نیولې ها موږ یو ورو بنا غوړو خبر دانش لیکلي چې نن شي ټاپک ده نن دانش ټاپک په بران کې چا کوټي تو غدلی وي چا چې څومره واسوي لکه چا یو بیٹک خالي په قاعده چا بیٹک لا ټول وړي چې وجره خالي چې وجره خلک وړي ځکه چې و ژوندۍ بچ کې لکه ټول
مخلوقاتو زندګي بچ کړي وي. او دویمه خبره چې باران موږ ته ډېر هوښیارتوب وکړو ښه پوه شوې ځکه چې چا کومه غلطي کړي اوس خلکو دوه دوه بوډاګان پرېښي یو دیوال بل دیوال اوس د توی اوبه نشته کوم د بارانو اوبه یې راغونډې شوي دا کوي لړۍ دوه ګزه او درې ګزه دا دیوالونه راغورځوي نو دا پکار وایي چې سړی روډ غټ پرېښي پې دیوالونو ته یې پام شو ټول پې پوه سړی پوه شو دا روډ کې یو هغه بوځي لښتی چې اوبه خو پې وځي که نه اتله نو دغې بارانۍ لپاره مونږ یو کار چې بادشاه خیل لیکلي کله کله په بازار منځ کې لایف ویډیو هم کوو ډېره مزه کوي والا چې ښه خبره کول دي ته خبره صحیح ده ټول به جاګیرین را مې کتلې بل خبره پته اوس داسې خلک چې جومات خواهش لري چې ما جومات دلته بهر ملکونو کې په خبر خواهش لري ته پلازي خواهش لري دی وخت سره هغه تیکه پخ کړي پلانکای ډینګای خوراک دغه شی نه په موقع چې موږ سره غني وو خلکو خدا سوچ دی خو نه چې بس واصل لیکلي چې ملک صاحب په ما ډېر زیات ګران دی ډېره مهرباني واصل وایي خیر جوړ یې موږ ته مرګره یو دا نه بالکل چې چیرې پالش ولګولو که کیوي ولګولو نه نه لګولای واصل بیګي چې حقیقت دی ویلو دا تاسو چې کوم دا شروع دا په سرونی کې خري سرونی کې خري ما کوم دا چې هغه موږ مرغه خپلوانو واده شروع او شه د نوستوالې ته والي هغه سرونه ډول غلي موږ خپلوانو هغه وختو نارنج پټ دا سرونه د تیز سور کې شروع و ډول مونږ شو کړه نارنج یو ته وخاړو نو چې ته یو خلک سوغي رو شروع شوی او به خلنا سره بیا څه وشو دادا پسې هغه راوړو څوک دی بس عمر روان دی او چې پروګرام له عمر راشي انشاءالله کژړه پکې وي عمر در ورسي کې او خپل خاص کو چې راشي د خپل سیټ خالی دی مهرباني وکړي چې وته د ټولو بل اجرا موږ ته پرې خره په منځ کې مړه شدادا بس خیر دی مړه سي چې مرګري داسې وي که نه وجرې مرګري وو بس هغه هم ضرور دی بس موږ نه الحمدلله دستي هغه مرګري او باره شغل کوو نور بس ډېر زیات هغه روان دی شی نه دم نه سمبالیږي او نه پروګرام ملک صاحب نه راغلی مکیش هم غروندر دی خو دې چې دا به راشي چې مو یو د چې خو ته نه چې وړه پوخه قرانو غړو کې او جلې رو بوته چې وي خو بالکل مکیش هم ضروري ځکه چې ته چا ویل سوال خبره کا پوار تل به ګرځ خالص نه خبره کا پوار شدادا نشي بیدار انکار شهزاده ولې کې انکار او موږ ته هغه وخت ولېدل اقرار اقرار کوي هغه اقرار دا ویډیو پوخ مرګره هم دی و بس مړه شدادا هم خسړای دی موږ ټول خسړی یو دا کوم چې کزي دم خسړی دا ډېر خسړی چې موږ کسي دا موږ به څوک برداشت کړو دوه له عزت کې چې موږ برداشت کړو خو باغنا دی کتر نه چې کوم دی هغه کس نه کوي چې یو ډیپټي باندې موجود وي څنګه چلته سامان یې غسته و یو خپلو ور ته په ختلې مګړه پوښي سامان خو بس ته ختم کړی هم ته ویلي ما چې مهرباني وکړه چې ما سامان دا ضرور دا به یو ټاپک په یو شی باندې غپ وشته خو لیدا مینا په زیاده کړه کنه ما سره په اسونو کې ډیره به ته ماده کیږي ما اختر مراقبه مر کړو و دمر لګلو دې را پاسه جوړ ته چې مهرباني وکړه کوم شی وو دا وجري غپي تاسو په عمل ما کوو بس خبره خپل ته چې موږ کوم دې موږ کوم شی راځي کوم خراب څوګي خبره نو پاغه تاسو عمل ما کوو هیڅ نه موږ وصل بس جوړو چې تورې خولې والا ته شو تورې خولې والا پس هغه راغلو ته ویلو عمر سره هغه پس راغلو پستې خپې جالي مونږ نور خاطه پاته چې خارق په لګیلا د سره شمجت ګرای انو شټینګ دی الله بدره کوم کې عمر تم ډېر غوونه وکړ چې تراشه خلکم کسي واصله خوشحال شي عزتمن شي چې ته دمره مونږ ټیم راوړو پروګرام ته کسي پروګرام ته داستای ته کوي محمد ریحان ته مونږ ویلکم یو په خپل پروګرام کې لایف راوړو مونږ پروګرام کسي ډېر مهرباني والسلام علیکم واصله غشي مبارک شه واصل خواندل خواندل او واصله شي مبارک شه ته شه په یو بس و د سره پیګو خیر د وجره خبره چې پروګرام دا وجره نو ما د خبرې واصل کله دې ورو ته خاص کو وجره شه موږ وجره کې شامل شه تاسو پر موږ وجره وخت کړه کلان د ناس یوټیوب د کسې د تراشه تاسو کا په بیٹه کې ناس خپل کې د تراشه موږ سه یو لس 15 منټه کاوه تیار من اول ولو کسی نو ما ډېر فیسبوک باندې راځي په هر پروګرام کې تا دوه درې میسجونه وینو خلکم دی چې واصل دی دا هم چې لیدلې وای کوم کاس راشه موږ دا خمین اول چې کم دي چې روزانه مونږ ګوري دا په کار چې موږ هفته کې یو کاس راځي راځم سي او دیدن کېږي ملاقات کېږي موږ سره ویني موږ ته خو چې دا جات و دو
بیا کېدای شي مونږ یو داسې یو طریقه نن نه ورسټارټوو چې میسجونه چا سلو پرې راشي هغوی لپاره یو خپل یو وړوکی انعام برابروو بالکل دلته اجرا کې ورکوو راځي پسې په خپله هفته کې مونږ وځو چې هفته کې چا ډېر میسجونه کړي چې اسفال ډوبونه راغلي د دوی لپاره یو وړوکی ټیم هغه که ما یو داسې چلو یو ځای کې یو کاروبار شی کړی و بیا یو سړی له راغی نو چې راغله ما ته چې هغه ما انعام نو په هغه انعام کې په هغه وخت کې ته 200 روپۍ ونیوې چې کېدې مې په هغه ټیم کې 100 روپۍ او 200 روپۍ ته ونیو چې دا انعام دی او داسې یو ولم چې خبر کېږه ما د حکومت په کور کې 2 روپۍ او 1 لاک یو شی او کني ما هغه سړی ما لا د یو بخې مړ دی ما ته وویل چې نه دوی دا دغه راکوي 200 راکوي خو 1 لاک راکړه نو بیا چې وویل چې بس غلی شه سلام دي نو خبره مې کومه پرې کوله په دا پرې تا کوله چې ګوره 1 روپۍ او 100 روپۍ یو شی دلته مونږ که تاسو له 50 روپو شاعر کوو بالکل که 100 روپو شاعر کوو که ټافیر کوو یو انعام دی یو تمغه غوندې یو تاریخي پروګرام کې یو شی پروت دی بالکل بالکل نو مونږ دا ته ویو چې تاسو کولی شو هفته کې خیر دی نن د جمعې ورځ د هغه خیالي ورځ ده د بلې خیالي پرې مونږ کوم میسجونه چې چا ډېر وي مونږ هغه لا په هغه کس راغواړو که نسکي دلته و په شاړ دی که نو بیا یې نامه اخلو بالکل نظام صاحب ټیک داسې ټیک دی واصل مهرباني نه راغله که واساته بتاوړو کنه واصل بس ته خپل اجرا هر چې موږ راتلای شي ته پر کوا ملک شي بس کې ځکه چې موږ له وسه نه کوا خو خو کا تاسو مو کوا سره کوا راتلم شي کا کوا دی غزر خواګه ملاويږي خبره بل تر لاغلو په لای باندې د هر وخت د پروګرام تیر وی ورسته په کوم شلو کې امتیاز جی تاسو پروګرام کې ډېر وخت پاش راغله او موږ د حجره شو کې سوا وسلا سلام لګره ملک صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ والله کامیاب ساته موږ ټول کتونکو سره امين امين نو بس خبرې ډېرې سره یو دی او داسې کار دی تاسو روانو کوم کله کله خاموش هم شو دغه وجه نه خاموش شو چې تاسو د کوم شی وي چې تا پړو ولګي او کوم په ترتیب باندې خراب نشي نامه بدله نشي مکالمه چې کومه لیکلي چې خرابونه وي دغه وجه نه تاسو وینام کولای شو ورس فون نمبر لګولای شو مونږ یې لګولای شو او قدیر د خاص دی چې اوس راشي قدیرم لګل کینی خدمت یې ډېر وکړو په کار دی چې سکرین باندې راشي نو راځي قدیر اورسه خیره کېنستو امانه قدیر اخري جوړي قوا باندې خو بالکل ختم کړی و قوا کې خو چرم ډېر زیات وو زم لګه چیک کوم وی قوا ته مو خپل اوس خاطه خو اساسي مخکې موږ هم داسیو مخکې مرسانو کېنسته راځه ما سي کېونسته د تاغانو واچاوړو روټي وخوړه هغه پاسو بیا دو پښتیل کې چکم کا سان هغه سره روټي وخوړه بیا کښون د پرې خو غلي ملي ودا وکړه هغه راغونډه کړه برکاتو نو قدیر کوم دا خصوصیات شته چې په حواله ولمان دي بیا مشران دي دا چې خرابو کې نه پاس غریب راشي کا پاتې شي وي خو کا پاتې نشي بس خوشحال وي دی چې تاسو مشران خوشحال دي نو موږ خوشحال یو نو مینهولو تاسو هم غلي شوي یو الله بر باندې راغم کیو ساسینه چې ته موږ هم سره غلي شو چې تاسو هم چوشو موږ هم چوشو بیا موږ هم خوب دراسي او اجرا پروګرام خو تاسو آباد په موږ آباد چې موږ غنیږو تاسو قتل کوو تاسو لیکل کوو تاسو یو شعر لګو بل مالک صاحب چې کوم شوقیان دی ولا په کار دي چې موږ سره کنټیکټ کی په نمبر یو تعالی موږ سره پروګرام کې ازری کوي نو غاب شپ وسره خپل کوي بل هر شخص خپل تلان دی وسره کمنټ سونه نه بالکل دا خبره هم مخکې موږ راځي چې اوس نن پروګرام دی سبا په میسج کې وایي چې ان شاء الله ټیمر دا وغه د خپل اوس پلان کوي راځم موږ یو راغوړم دی هغه سره وغم کوم مکالمه کوم دا مکالمه نه هغه چې ناستا چې وی کنه پښتو کې غونډه وسره کوو اوس نو کې نو شتیو ناستا نو دوسه ودی راکې خپل راکې چې سم مسایل یو عمر دا خای کا خوي کا بادوي نو دا خلکو می تاسو په نمبر یو راځي او اجرا او رنگ پرنګ رنگینه کیږي بل ما زیاتی کې ان شاء الله مینا غوړو 400 یو بس رو پیژني دغه ته مو خواسته تاسو مخ کې کسانو ته ویو امتیاز جی لیکلی چې الله مال شهر خو پروګرام شروع کړی ډېره مهرباني امتیاز جی الله خوشحال کا کامیاب شي عزتمن شي الله برکات درکې واچولې کی او آباد زنده باد بادشاہي لیکلي تاسو د لایو براډکاسټ په واسطه ایم پی ای او ایم ایل ای ته ریکوست چې د باران په وجه چې شوي نقصانونو جایزه او سر واخلي په وخت د غریب عوامو غم کی الله خو خوشحال کا موږ د خبره شروع کړی هم دوه خو اسې چل دی چې وی چې کلی پیغله موږ ته چې پیسې به موږ دا بیان وکړو چې ایم پی ای مینه ته په کار دی چې دا اجرا پروګرام هر ځای لایک او شیر کو چې ورسیږي او دا موږ برای راست خبرې کړې مینه یاره یو ځای کې موږ کو ته یو
دلته زه راتلم نه دلته زه راتلم د مدخلو کې خو معلوماتو کوم روانې وو چې دغه بیان کوم چې ته شي خیمه یې راوړې وه که نه وروړې د موږ علاقه کې یو موټر راغورځېدلې وه که دو چنده کړې وي که کم تنظیم والا وي که کم دغه والا وي جماعت والا وي که عمران خان ډله وي که شاجي ډله وي که د بلاول ډله وي که د جماعت والا وي چا څوک مرسته وکړي هغه خبره د موږ یو علاقې خو داسې کار دی لکه ګوړه او ګوړه چې کوم طرف څخه خواږه وي کمې ډډ نه خورې چې څوک به فایده وکړي کار چا کړي چې سړي ته خالي فایده ورسي هغه مو ویل که نه کلي خلکو له خدا به غواړي موجوده حالاتو کې دو سنبھال کی سامان وامان راغونډ کی اجرا ګور ډنډا شي درار بیٹک دا ویر کی او دو سنبھال کی دستی باران هغه کی هفته نیمه غوټه لګي 400 تیز ویم هفته کې غونډه جوړیږي راځم چې هفته نیمه لګي زره بالکل بل شکم سرمایه‌دار زکات واغم په دغه زیرو کې استعمال ورشي ځکه چې خاطر ضرورت لري دغه په کار دی چې کوم چا څوک وي چې موږ زکات ورکړل نه راول قانون ته کولای شي اجازه شي ولې دا کې چني وړي زکات او بیا کته شي چې ژوند زکات ورکړي خو دستي خو زکات ورکړه کنه چې واسطي وي بالکل دا لکه خو چاوړې نه دا ټیم کې بنده وهل دا یا جوړه غټ سبب د ځکه چې ټول په تابلو کې پدې چا کبرې نشته شپې خوب لور چې مالک صاحب ډاره چې کبره کې نو هر سړی ته پاتن لګي دا غونه چې سړی محل کې ناست وي بچي ولور بچ مخ کې یو ماتل شوی چې څه کار دی چې په علاقه باندې کاتره غیر جمعه سي نو ډېر زیات کاتره غو کې شول خلکو د اخر دي سولولې نو چې بچالور پاس محل کې راغلی چې ته وینې سره چې کومه خدمتګاری وي کنه لارم سره وته چې بابا جان دا خلک نه د خېټې سولې جوړي بغيږي و چې دې سره هغه د پولاوي ته مخکې ویل ورشي وسروي وای خوړې نو چې دمر تکلیف کی خلور چې ورشي پولاو وخوري کنه ځان نه پوخي نو هغه زه پولاو نه چې شایم نو بالکل الوګ نه خېټې نیولې وي تیګې په دغه نو دوزه ماستوا اوس داسې خلک چې په هغه ورنه یې څه کوي اته خواند وغلو ډډه وای یاره باران دې سور کوي نارین روان دي پردونه یړاولې یونډي والا کاکا بم نه وي ته ویډیو کا وګه نه وي ته ویډیو کا یو خپل ترګاری په کړی وي نو ا مطلب ونه چې تم وړي ټول ماړوي بالکل نه چې تم وړي او پیګه چې نه غوښه خبره ما یې خبره الګون را وغلا نو گزاراو کا غوښه پیسې خلکو را ولاګه چې هم دا خبره چې سبزی کار وشي مالک صاحب هغه راغله یاره باندې شهید افریدی ویل چې قدیر کلاس ویل قدیر سپیشل سلام به دوبیله وعلیکم السلام شهید دا سلیمان وزي هغه قدیر سوچ کې کمزوري غوندم ته اوجري کې ډېر راشنه مسوي کلاس ویلو نه خبره طریقه سم بلاو شو کې بیا کې نشي وعلیکم السلام بس قدیر مشوره مخکې شي ګړم نشي از ډېر غنه شي ثاقب افریدی لیکلي دا بل پکې ما سه سر خوځي نه خیر دی دا ما بشر لګیاو به دا مشوره قدر کوي دا خبره وځي خدمت کوي دغه خدمت ویني مړه خبره لنګ اټډ کړی او بالغ یې خایو پټي اورې کړایو کټونه چې دا خبره پیپر والے په برانډا باندې مرګړو باندې دا خدمت کوي کاو بخړی بګری راوړي شاکه به کوم ځای کې د شي قدیر برګره خو تصویر د نشته په پروفایل باندې پته لګي ثاقب وي ثاقب دی بس ثاقب ته وایي چې ډېر خوشاله دا بس ثاقب راځي کامیاب او خوشاله کا پداسي چې مرګرتوب سره خې مرګري خو یو بل ساسي چې وایي چې تاسو د وجري مرګري یو بالکل دا وجري مرګري چې موږ تاسو نه یو وینو یا ملاقات نه شوی ناستای نه شوی یا پیژندګلو یا علاقه یا کلی دنه دل شوی خو تاسو وایي چې موږ د پلانکی علاقې یو په پلانکی ځای بهر خو یو ویلو چې دوبه نه یم دوبه وغټه علاقه او دوبه کې چې یې ټیک یې را خوشاله کا دل ته چې زه وغه چې نه کدي سم غونډه سره کړی سکول کې وسره یاره په دکان لګرتلم سکول کې بیا سره کښ راو کې چې پړوي او پلان کای وخای نو تاسو لکه پیژندګلو خا کاوه مالک صاحب دوبه والا حالات خراب دي ټول ډیرو کې وبتاويږي نو دوبه والا خو الله برخه وږي وساسین شو ویلې ځکه یو کوم تاسو جن کا وړو غوډانی وی چې ته باران نه وی چې خوان باران کیږي او موږ ته خوان داخلو نو دا طوفان دی هغه خبره چې په کم ځای کې کا خوړ دیم کنه نو خوړ نه ډارېږي چې دا باندې سر کوله پاسه ولا چې غراشي توي بالکل خوړ به راشي څوک دا توي څوک دا خوړی نو دوبه ولا هو بس اواز سره خونه او کولی زینه جوړ کړیو او دی او مو خینه ولا ختګور سره جوړه ورختیب کې نشته مو باندې بیا داس یو ګندیم کې نشته چې وای چې دا شایم پلانکی زره ولا غلو سمندر له یو شپکړې نو سمندر له اوس خو توینو خورنو وګ نه دی مو دلته غرونو مسالې وی راځم چې غرونو باندې راوړیږي نو بیا خپل خړل را پلس دشي اپ ډېر زیات شي دوه وب چې کوم ډب شوی چې کوم بارونه پازم خانه ورېدلې
نو دا ځای په ځای پاتې شوی دا ډب شوی لکه یو ډان جوړ کړي نو دغه اوس دغه مسله دوسره ملک سیستم هم ښه مالداره دي مشینونه ورته ولګوي راوغږي اوبه یوسي صفایي کړ سرکونه کولاو بس ودم رئیس چې خوشحال دی چې کندور نه وي هغه اوبه غوول دي په تیرو کې اوبه په سمندرو سمندرو به یې دې تورې دا یې ولې خړې یې وسولې دي نو دا اوبه هم کې راغلی چې اوبه مایان وړاندې اوبه خړې وي مایان وړاندې اوبه خړې به مایان وړاندې نو بس دوم د رئیس نه خیر دی بچتی کبرو کې نه ملک صاحب دغه لایم چې ته شکرې شي وي کنه چې په بلا وړاوړو دیرو کې بیا کټلو ته خلک وختل کنه دیرو کې بیا رسول کړي بس نه پراخه وو کې مړه باندې داسې چې دا پیسې ډېر خراب شای دی دا تعالی مقرر کوي چې تب کسي چې په ما ځایول شي کنه نو ملک صاحب اجازه ته مخلو بس صاحب لیکلي چې د کومې بوټي میوه خواږه وي ګزارونه په ډېر کېږي نو قدیر په موږ ګران دی ځکه یې چیړو خو ثاقب لیکلي کله کله یې وینم بس جم کې ثاقب ځان نه ښیي نو چې کم راجمه زه بس مخام ځانونه وشولې جمع ټیم بادشاهي لیکلي ګیسودین چې ګیسودین څه مانا ګیسودین غوث الدین وي غوث الدین دی غوث الدین دی کنه غوث الدین نه غوث الدین دی غوث الدین وي وي پیژندو نو اوس څه یو ډېر دی غوث الدین خو یو خو دلته موږ د غاټيري بازار مارګری دی بس شاهد و جزا شاهد غونډي جبروت منظور کلیوال بعضینه دا څنګه خوانم کوي چې ما ځای وغلی هغه منظور ډاکټر منظور کلیوال دی کلیوال یې نه بل منظور نو بس الله خوشحال کا کامیاب شو عزتمن شو چې څومره عوام موږ आवाज واوري څومره خلک یو څومره هر یو کوسي کسي لایو وی او کلایو نیو کړی کسي نو د فلسطین د باره غورا دا کوشش کاوه چې دا وکاو فلسطین پروګرام ټایم او تاوخه حسابونه وره پروګرام ټایم بس 5:30 باندې خو جمع کیږي په اوقاش په باندې ان شاء الله موږ پروګرام روانيږي ته شپږنیمو پر یا پاکامو پر سبا ان شاء الله چې موږ سره ډاکټر منظور وي ان شاء الله موږ سره ډاکټر منظور وي چې ته موږ پیدا کا کې موږ مرګري په خطاب نامه ورکړیو فخر جبروت دی ورکړه ځکه چې 21 ګریډ ډېر کم خل ملاويږي یو مخند آزاد خان ولته کم عمر کې دا کم عمر کې خو یو دلته آزاد خان وو چیپ چې وګڼه چیپ آزاد خان غم داسې وو چې ډېر خلکو سره خېګړه کړی یو داسې وو چې خاطر کې کړی و دویم نمبر کې بس خو وستانه مشر سره وو اوس په پیل سټیپ باندې دی ویلار دی ان شاء الله غم ملاقاتوم تاسو سره غنو ګټوري او خسته او خولي خبره ورو کله چې کوم خبرې دا تاسو ته هغه چې دا خبرې ته وي چې ته کومه فائدہ غستا سوال جوابونه کوچو مشورې ته واخلو او پښتنه ته وکړو ان شاء الله هر قسم تاریخ ورته کتلې دی او بل داسې چې دوا ټول بل خبره وکړه بل څه جام چې سم تاریخ ته د پزین کې ان شاء الله کې پی کې چې څه بره کې ته پختلا کو بس یو دریاب ده تاسو ته بس کې به ملوي دا و چې 500 کو تاریخونه زپراتي ځکه چې دوه کې دوه سټډي کړي تعلیم یې دی کتلی وی خلک ایران دوستان دي بادشاہ خیل لیکلی چې ډاکټر منظور زما کې لاس فیلو خیر انسان دی لایق انسان دی نو هغه بادشاہ خیل سبا په لایف راځي نن راغله خو نن لیټ شو نو چې سبا زرا څه کې موږ نن کې راولو خو ځکه ما اول نه پوي کړو سبا په کم شپې ګونه په کم او پر تر موږ سره وی نو پورا په سیستم ورشي کڅوي ځان سره ورول یم راوي ته خپل کلاس کې څه واقعیا به شي یا به بیانول شي او سات وسره وخوندو تو دواو کا مالک سے بس دواو کو چې فلسطین د الله پاک آزاد کی او فلسطین د تکلیف او سختیونو خلاص کی پاک الهی اخباران هم صبر نور ورکی زکه چې غریبان خلک دي چا کورونه دي چا جونګړي دي او څوک خیمو کې پروتي کا دلته نوی پتیرا کې دي کا پتیرا کې نوی بندورو زینو کې دي سوات هم ډېر وړ الله پاک باران له صبر ورکی خیر او الله پاک پاک ټیم کې وره چې موږ ته ضرورت وي پاک الهی فلسطین مسلمان لا کامیابی ورکی الله پاک اسرائیل تباہ برباد کی الله پاک اسرائیل چې څوک مرګري هغه تباہ برباد کی پاک الهی مسلمان ډېر خوشحال کی ډېر عزتمنی کی الله پاک هغه موږ څوک سمرسته کوي کا پروټي وي کم داسې په جامو وي کا په ډاکټري وي داسې سمرسته کوي کا غذا پاکي وي ان لله و انا الیه راجعون امین 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 الله موږ د دعاګانې قبول او منظوري کی مننه مهرباني والسلام علیکم